اسلام آباد په ایرپورټ د دې جنۍ سره یو عجیبه کار وشو. ویډیو را سره مکمل ګورئ. ټولو مسافرو ته خواسته چې ویډیو وګورئ او د نورو ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ. ملګرو که څوک هم سعودي دوبۍ ته ځي، نورو ملکونو ته ځي، نو دا ویډیو پیغام ضرور وګورئ. ملګرو دا فلایټ چې دو نو دا د اسلام آباد نه دوبۍ ته دا فلایټ تو ملګرو دا بالکل روانېدو والا و، خو دا فلایټ چې اسلام آباد نه چې دی نو دوبۍ ته فلایټ تو بالکل روانېدو والا و چې د دې جنۍ په دې بیگ باندې چې کله په د عملي والا شک راغی ملګرو، نو چې کله هغه د دې بیگ وګوتو کنه نو په دې بیگ کې څه عجیبه غوندې څیزونه برآمد شول چې ستاسو ذهن به مو خوځېږي ملګرو چې زمونږ پاکستاني داسې چل کوي که نه په دوبۍ سعودي چې بیا مسافر لاړ شي د هغو سره زیاتی کېږي د داسې قسمه خلکو د وجې نه جي چې داسې قسم خلک داسې حرکتونه کېږي د هغه د وجې نه نور مسافر ته هم تکلیف وي. ملګرو دې جنۍ په بیګ کې چې دی نو 500 پیکټ سګرټ پکې برآمد شول. 500 پیکټ سګرټ یې په بیګ کې ښودي. د هغه نه پس چې دی نو 200 پیکټ چې دی نو د تمباکو یې ښودی تماکو، او د هغه نه پس چې دی نو 300 پیکټ د نسوار یې ښودي دي او دا تلله دوبۍ ته دی دوبۍ ته اړېل ملګرو. د هغه نه پس چې دی ملګرو د چې ده نو دی د فلایټ نه راکوزه کړله او دی چې ده نو مکمل طور باندې دا بیګ اوله هم راکوز کو د اسلام آباد په ایرپورټ باندې. هلته غټه واویلا وشوله. افسوس خبره دا ده که نه چې زمونږ د پاکستاني داسې چل کوي د هغه نه پس چې په دوبۍ کې یا په سعودي کې ورسره بیا هغه سختي کوي نو دوی وایي که نه وایي زمونږ سره سختي کېږي، موږ مسافر زمونږ سره زیاتی کېږي او دوی سره داسې کارونه کېږي که نه داسې جنکۍ او داسې څیزونه اړوي ملګرو. هسې افسوس خبره دا ده که نه چې دا جنۍ چې ده نو په ایرپورټ باندې تله دا بیګ یې اړاو نو ولې دوی دا بیګ نه کتو و دې هم سپا خبره لګي چې دوی چې ده نو دوی میلاو دي دوی ټول میلاو دي او که نه بالکل چې ده نو دی اړاو او بالکل چې عملي والا دا ولیدو نو د هغه نه پس چې ده نو هغوی راکوز کړه دا جنۍ او دا جنۍ چې مکمل طور باندې د فلایټ نه بچ کړه. فلایټ بیا وروسته لاړ. نو افسوس خبره دا چې ټول خلکو کتل که نه چې آیا د ایرپورټ والا ته اوس ګناه دی، ګناه چاته دی که نه تاسو پخپله سوچ وکړئ. نو ایرپورټ والا ته په دې باندې ګناه دی که نه چې ایرپورټ والا له پکار ده که نه چې دوی میلاوېدل نه کوي د داسې قسمه څیزونو دپاره چې په پټه باندې ځي دوی خو لاول هر څه ګوري کس ګوري چې دې سره څه شته که نشته. د هغه نه پس دوی فلایټ ته لېږي او د هغه نه پس چې دی نو په دې کم بیګ چې دوی وړي که نه نو هغه چې دی په پټه باندې وړي په پټه باندې ځي نو هغه چې دی مکمل طور باندې صحیح ګوري چې په دې کې څه څیزونه دي څه نه دي. د هغه نه پس چې دی نو دوی لېږي خو پته نه لګوي چې دا څنګه لاړه او فلایټ تو دوبۍ ته او د هغه نه پس چې دی نو بیا مې شو. نو په کمنټ کې تاسو ضرور ووایئ ټولو مسافر ته هم خواست دی چې چېرته هم دوبۍ سعودي ته ځئ نو چېرته هم دا څیزونه مه وړئ ځکه چې تاسو یو پله مسافرۍ له روان یې یو پله بل ملک ته روان یې د هغو په اختیار کې به تاسو یې تاسو به خپل اختیار بیا په هغه کې نه چلېږي نو تاسو ضرور کوئ چې هغه کم څیزونه نه منئ نو تاسو هغه ضرور مه وړئ. نو تاسو ته ټول ته خواست چې زما پیغام هر هغه کس ته ورسوئ، هر پښتون ته ورسوئ، هر پاکستاني ته ورسوئ.